دا علما مونږ ته جهاد کوي کنه. اوس پاکستان کې ټي ټي پی د هغه زمونږ فوج او پولیس ځوانان وجدي او فوج چې دی راځي ټي ټي پی وجني. ټي ټي پی وی زم جهاد کوم او فوج او پولیس وی مونږ هم جهاد کوو. ټي ټي پی ولم شهیدان شي او فوج او پولیس هم شهیدان شي، خو جهاد خو د کافر خلاف کیږي. نو اوسه پورې تا چرته د علم د خولي نه فتوا اورېدلې ده چې په دې دوانو کې کافر څوک دی؟ زه ودرېږم، زه جهاد کوم، زه مسلمان یم، په ما جهاد فرض دی. ما ته د پښتونخوا نر عالمان راشي ما ته دی ووایي چې په پاکستان فوج او طالب کې کافر څوک دی چې زه لاړ شم دغه خلاف ودرېږم بل سره. که د پښتونخوا عالم وایي چې طالب کافر دی زه ورځم سبا فوج کې داخله کوم، او که د پښتونخوا عالم وایي چې نه فوج کافر دی نو زم طالب سره ودرېږم. خو ما ته یو فتوا خو راکېږم. حمزه صاحب ګوره فتوی ضرورت نشته، الله تعالی موږ لسن دا دغه راکړی دی، په دې باندې موږ لږ سوچ پکار دی. چرته تا یونیفارم کې سړی ونه لیدو چې لاړ جومات کې دغه وکړو، چرته تا سړی ونه لیدو په یونیفارم والا چې لاړو جنازګاه کې کار سم کو ووري خراب کو سوري. دغه خلک چې کوم دي که دا وایي چې زه یم دینی سړی یم دینداره سړی یم نو خو بس زه به ووایم چې بس ټیک ته دا ته چې کوم ځای کې لګیا نو دا دین سره خو سره تعلق نه ساتي ووري. نو بیا به زه ومنم، خو چې دی دا کارونه کوي نو دا ظاهره خبره ده چې دا ماته زما سکیورټي فورسز یا چې کوم ادارې دي دا ماته بالکل صفا ښکاري دي په دغه کې، ځکه چې دې کارونه کم ځای کې کاروای نه کم ځای کې او زی بچا باندې. خو عادل صاحب موتا خو مشران نو کنه، موتا د ولس مشران نو، د ولس مشران علم خلک دي. تا په دې شل سلويخ کال چې مونږ په دې کنفیوژن کې و چې طالب په حق دی که پولیس فوج په حق دی که افغانستان په حق دی، دینی مشرانو ته اوسه پورې فتوا درکړه چې په دې دوانو کې کافر څوک دی، ځکه د جهاد دا وخت دوانه کوي کنه. تا چرته د دینی مشر نه دا فتوا وریده چې په دې کې په حق څوک دی نشي ویلې یریږي. نو چې یو سړی او یریږي هغه بیا د دین ټیکدار څنګه شو؟ اخو د خدای باندې چې چا ایمان وروړي دی مؤمن خو د خدای نه یریږي نه. مطلب دا دی مونږ وایو چې تا نه ډېر لږ معلومات کوم. مطلب دا دی چې که د دین خلک دي که سیاسي خلک دي که بیوروکراټس دي ټولو په ډېرو ښکلو طریقو ته دوکه کړي او صرف د وجني بیا ته تقسیم کړي. ته په دې تقسیم کړي چې ته د خپل د 400 رور نه په دې نفرت کې چې 400 رور وایي زه افغان یم او د مردان رور وایي چې زه افغان نه یم. دغه خبره زه کومه چې ګوره یو ځل پارټي جوړه شوه د باچا خان بابا 75 سال را روانه ده، زه پښتون له حق ورکوم. بیا پی ټی آی راله هغې په هغې 2-3 کاله حکومت کې ثابت هم کړه، ډرون هم ختم شو، ډېر څیزونه پکې ختم شو. سوري ماته نه اغستې وه نو هغه چې په لاره به تېرېده نو دا زمونږ ځمکه ده چې لارې باندې به سړی تېرېده. بیا بل ورځ داسې روان وم هلته کې ولاړم داسې څه کسان تېروي دا زمونږ ځمکه ده. ما ورته یم ته دې خوا راشه هلکه دا سټام دی دا پیسې دي دا ما تاله درکړي دي د انتقال شوی دی په دې باندې موږ ناست وو، دا 4-5 کسان په دې ګواه دا ځمکه لاړه دا اوس زما شوه. اوس یې که زه په بل چا خرڅوم او که پار څه خرڅوم ته دا ویلی شي چې زما وا لکه هغه دغه دی که نه زما وا بالکل ستا وا اوس هم راځه زما رورې کینه پکې زه پکې حجره جوړوم کور جوړوم بیټک جوړوم ته به دلته ناست یې چې اوبه به هم کې دغه به هم کې که پر ورولې یادې بالکل ستا ده ته زما پښتون رورې. خو که ته وایې چې نه دا د نه زه نیسمه دا بالکل ستا وا اوس ستا نه ده. لکه د افغانستان خبره دی وایي تر اټکه پورې زمونږ ځمکه دا نه وا اوس ته پاکستان ته ده. ته زما رورې راتلیم شي دلته انتظار هم کولی شي دلته وخت هم تېرولی شي هم هغه شانته کې څنګه چې مخکې رورولي وه ستا مونږ سره بالکل ستا ده په هغې دعوه باندې ته راتلی شي رورولۍ په د پښتونخولۍ په دغه باندې. خو که لکه تاسو د پښتونستان په عرض کې یا دغه په عرض کې نو هغه شي باندې به ته زه ټوټلي انکار کوم ځکه چې زما کور دی زه خپله پرې تنګېږم نو دا ده چې لکه نور کسان نازي او هغوی ما نه دغه کوي چې یاره دا عزت نه راکړه دغه راکړه نو هغه زما نه برداشت کېږي لکه. نو عادل صاحب تا ډېره ښکلې خبره وکړه چې ما خرڅه کړه زه اوس بل چاته بل څوک به وایي چې دا زما وه ده نه. عادل صاحب بیا په بډبیره کې پاکستان ریاست امریکې ته ولې ځمکه ورکوله؟ دا څه مقصد دپاره دی دغه دپاره
دا بډبیر ایرفیلډ شو په 1960 کې چې د بډبیر نه د امریکای جزونه لوتل نو دا خو دا خو امریکای له ورکړه کنه لکه دا تاسو د قبول ده چې او دا صحیح ده ګوره دا بیا هغه خبره شو چې ورم کړه اوس امریکا نه چې داغي نېشنل کسان راغلي چې را بل دا زمونږ دا امریکای نېشنل کسان نه سولته دته به امریکای خلکو به بډبیر ته د لیټل امریکا وی دته نوم ورکړو د لیټل امریکا دا وړه امریکا وا اوس زه تاسو ته خبره کوم کله چې برټش انډیا د پښتونستان پاکستان لا ورکو وا نو هغه ټیم نه ورکړي برټش انډیا داغي دا کړل لکه هغه ال هغه نه د کړی عادل صاحب دغه خو مهمه خبره چې تاسو هیستوري نه دی ویل کړه نه دې کې ما وکتل کنه دغه کنه اي ماته دغه راکړل خیر زه تاسو ته زبته خبرو کوم پښتونخوا ځمکه پاکستان له چا ورکړي د تاسو په ذهن کې څه دي ستا په خپل ذهن کې څه دي دل وی لکه ته چې کم فکر لري سو تاسو سره ټایم کم نه کني نو په دې ما سره ډیټیل پروت دی اوس ویرا کوم نو چې کله لکه وات ایور هر څوک چې نه اصل جواب را اصل وړو کې جواب نه غواړم د پښتونخوا ځمکه پاکستان له چا ورکړه تاسو په خپل ذهن کې څه دي زما سوچ چې کومو هغه برټش انډیا ماته مینشن کړو نو په دې وجه تاسو ته ما ډایرکټ برټش انډیا یاد کړ چې لکه دا هغه د ځمکه چې کومه دا هغه دی له په 1947 کې په جولای 1929 کې پښتونخوا کې ریفرندم شو چې د پښتونخوا پښتانه فیصلو کې چې موږ پاکستان سره زو کوم هندستان سره زو ځکه دلته د کانګرس حکومت او دلته مسلم لیگ حکومت نو دلته زمونږ د بادشاہ خان او د ډاکټر خان صاحب حکومت صحیح ده د خدای خدمتګاران حکومت او کانګرس نو په 1947 کې دلته ریفرندم وشو چې د پښتانه فیصلو کې چې د ځمکه په پاکستان لوي که هندستان لوي دا برتانی فیصله نه کړې خو په ټول پښتونخوا کې صرف شپږو ضلعو ته اجازه ته چې ووټینګ وکړي صرف شپږو ضلعو ووټ چولې دي چې موږ پاکستان سره زو 400 موږ 400 ولې ووټ نه دی چولې موږ خو اگر ریفرندم نه بایکاټ کړو تاسو مردان ولا خلکو بایکاټ کړی دي تاسو ووټ نه دی چولې عادل صاحب چې مردان کې تاسو خپل تاریخ دان وګورئ مشران پیدا کړي او ته زمونږ د مردان والو خلکو خو پاکستان ته ووټ نه دی چولې مونږ خو ته بایکاټ کړو زه څنګه د پاکستان حصہ شوم نو تاسو د بډیر شین راخکاری شه دل صاحب او جی تاریخ داسې نه د څنګه چې مونږ سکول کې ویل دي او چرته په اجره کې موردو تاریخ ډېر مختلف دی کله چې د گاډي او پایا کړکړ شروع کې الایمنت نوزي دا غي مینټننس پکاري کنه غا پایا ته بار کول پکاري مینټننس پکاري نو بس مینټننس په هو کې کنه مردان والا اوس ولې زی حکومت پسې چې مونږ ووټ نه دی ورکړي مینټننس یې شوی د پاکستان سره په یو دغه روان دی او سپیډ کیږي خجی خبره مې سره دې پورو کې سره بدل شي دا مې دې پورې سره وکړه چې ته د پاکستان حصہ کنه صرف دا زه دې پورې نه هم چې پاکستان را پاس او ته مات کا پاکستان دی وی خو زه تاسو صرف دونه چې ته د پاکستان حصہ دل شي کنه مردان بالکل نو ته د خپل مرزي خلاف ستاسو د مشرانو مرزي چې کوم واسطه مشرانو بایکاټ کړی دی اجي خام خو تر راندې را کوشوي تانه د مشرانو تاریخ د نه پټو ساتلو ته تی وی چې ستاسو مشران مهم نه دي هغه بس هغه زړه خلکو مړ شول اوس ته پاکستان اوسې که پاکستان کې پاکستان ترقې د پر کار وکړه په خلکو د پر د دې پرمختګ د پر کار وکړه خو صرف حقیقت نه ځان خبر کا نه ځان مخبرو ولې نه تدل تک ناشته داسې امور مرګري یا دغه بیا ستاسو نه به ان شاء الله ورو دغه کوبه کې څه کنفیوژن دی وجه که وخت سره نو مشرانو که وخت سره نو مشرانو لړ شي مردان کې چې کوم سیاسي مشران دي زما حواله ورکې ویره د صاحبزاده صاحب د 400 دی داسې دروغجن غونډه را تخکاری چې ریفرندم شوی او کنو شوی او په دې ضلعو کې بیا چا ووټ چولو
چې موږ د پاکستاني څخه جوړېږو. دا خبره چې دی وکړه نو لازم هم داسې به وي. خو زه لکه ډېر مشران داسې دي علم به وسري خو هغه تا ته هغه شي در ښکاره کوي چې څنګه تاسو وختي خبره وکړه یا تاسو هغه ویډیو کلیپونه راغلي چې مولان تاسو په جهادونو په دې شیزونو هغې کې هم زما څه اختلاف شته خو هغه څه خبرې پکې هغې کې صحیح وي. هغه دا وي چې لکه تاسو ته یو شی ښیي د روپۍ یو مخ ښیي بل مخ ته د نه ښیي. نو دغه شانته کې تاریخدان هم وي هغه کم طرف ته د هغه زړه لري مني نو د هغې تاریخ حقیقت وي بېشکه خو هغه تاریخ تا ته ښیي نور تا نه پټ ساتي. نو بس عادل صاحب تاسو به ریسرچ وکړئ. ریسرچ کې که تاسو ته دا خبرې رښتیا ښکاره شي نو بیا تاسو موږ سره یو لوز وکړئ چې تاسو به بیا یو خپل ټیک ټاک باندې یو ویډیو اپلوډ کوئ او حقیقت چې کم تاسو زده کړئ هغه به یو ویډیو کې وړاندې کړئ چې دا پښتونخوا د ځمکه پاکستان سره په کم بنیاد راغله. سمه ده انشاءالله بالکل په دې خبره باندې به زه ویډیو راکړم. او ستاسو اخري سوال زما دا دی پی ټي آی سپورټ کوي که ان پي سپورټ کوي؟ زه د بل سیاسي جماعت سره تعلق لرم. زه د دواړو سره نه یم. منظوري پښتين سپورټ کوي؟ نه منظور خو سیاسي جماعت نه دی خو ولسی تحریک دی. پی ټي ایم هغه د پی ټي ایم مشر دی داسې ده؟ نه زه سیاسي تور باندې د سیاسي پارټي چې کومې د یو بلې پارټي یم. زه د نېشنل دغه نه یم. زه د مزدور کسان پارټي سره تعلق لرم. مزدور کسان پارټي هغه دغه چې هو ډاکټر قدیر راته ښکاري دا پارټي دا کړی وه څوک و؟ او هغې دی بیا ورپسې اوس مشر چې دی چې جنرال سیکرټري نو هغه تیمور دی ډاکټر تیمور په لمس کې پروفیسر والد صاحب له اوټ ورکړی و په دې وجه والد صاحب چې دی هغه دغه له اوټ ورکړو په خپله هغه وی چې په ذاتي تعلق زما ذاتي سیاسي فکر چې دی خو مزدور کسان پارټي سره دی. حمزه صاحب خبره کې لږ خوند راچوم د دې یو ویډیو به تاسو کتلی دته موږ جټ صاحب وایي تاسو ما وایي که نه دنه دا سوال وکړی دنیا ګول ده او دا تاویږي دی په دغه د سره خلاف دی. نه دنیا کې هوا د کم ځای نه راځي به د دې ناستو ستاسو د ملګرو سره هم که دغه یې ما له دې جواب راکړي دا دې نه وایي چې دا بس شي توراتو شي او موج پکې راشي او لکه خېټه کې چې مروړ راشي او هوا راشي پلان کې نه ما ته به برابر د دې یو طاقت راکړي چې دا کم طاقت دی الهي طاقت نه علاوه لکه ساينسي خبره کوم چې دا کم یو طاقت دی چې دا دنیا چې کومه ده دې کې هوا راشي او دومره سپیډ سره او بیا لړ شي روکه شي بیا هوا لړ شي کم خوا یا د دنیا بل مخ ته لړ شي نو واپس ولې نه راته کال تیمول بدل شي. دا خو یو زه به د ساينسي بیا ثبوت درکم پوره ویډیو بدلو کوم د قران نه به دلایل درکم او د ساينس نه به دلایل درکم ان شاء الله که خیر ډیره مننه تاسو نه سوالونه صبر حمزه صاحب ورګه واست کې هم درا حمزه صاحب هغه په خپل مخ کې ویلیو چل کلم یو سړی سره باس کې نو دا سوچ مکو چې دې ز پړ کومه دا سوچ کوه چې یا ته ځان پوي کم یا دې پوي کم نو تاسو باس هم خود کېږي یو بل تبا سډلې ور کوي یا به نه سګټ کوي یا سبت نشي اګه ته دې لپاره باس کې یا چیرې دا سړی دې ز پړ کما ناغه بیا تاسو به ذهني او دغه تناو شکار به جوړي. عادل صاحب یو وعده پر سره کې یو پرومیس پر سره کې دا غوښتنه د نکوم د یو رور په هیڅ باندې ویډیوز کوي ځکه ما تاسو ویډیوز وکتل خو هغه یو لغت چې ماته لږ تکلیف راکوي هغه تاسو دغه ګل مرجان دغه ټکي استعمالوي او د ګلخانه خجي لکه ستاسو شخصیت سره دا نه جوړیږي. خدای درون شخصیت درکړی دی. د افغانستان پښتانه دي زمونږ سره شل اختلافي اصل خو اختلاف به د وجري په اصولو کې دنه وسره کوو لکه بس د پښتونولۍ چې د غیم بیو هیر موتیو نشي زمونږ مو نشي دا ورډ چې کوم دی د ګلخان او ګل مرجان نه خدای شته که زه خبره دا همدغه د درې رنګ جنډې والا کسان دی هغې مونږ له ګلخان نوم راکنه بیا د دې طرف نه به ولې چا ګل مرجان نوم ورکړي نو دا یو شارټ فارم به د زه ووایم چا زما په ژبه کینی افغانستان او پاکستان چې یادوم نو هغې پسې شاته بیا نور بلا مخلوق دی کیدای شي د هغه ته درد ورسیه لکه ازبک دی تاجک دی افغان کې بیا بلا مخلوق دی لکه کنه افغانستان او پاکستان کې یادوم نو پاکستان کې بیا پنجابي دی هزاره دا او دا نور بلا مخلوق دی د دې وجې نه ورډ زه استعمالوم چې زما میسج د خاص هغې کسانو دپاره دی کم چې پاکستانی پښتون ته ګلخان وایه افکورس هم هغې کسانو ته دی ګل مرجان وایه
صرف د دې مقصد د پاره بل اخو لاندې ولسته کنه هغه خو لاندې ولسته مو تا خو مونږ خو کریټرانو مونږ خو کنټنټ جوړو نه زمونږ ذمہواری دا ده چې مونږ ګل خان او ګل مرجان نه وایو. تاسو ګوره زما که هر ویډیو راځي حمزه صاحب زه عزت در کومه د عزت محتاج یم چې څوک وکړي او که څوک کمنټ کې کنځل وکړي سیده بلاک کما کنځل ورپسې کولی شمه نه کوم ورپسې روکې کاړو کوم ورپسې نه بس بلاک کم خبره یو سړی را باندې سوال کړی ویا جواب ولا ورکما او خوښ مشي او که داغه سوال کې څه طاقت لري زه ورپسې سر شروع کما نو هغه شی وګورم او دغه وکما هغه ته جواب ورکما او چې جواب را زه خو د ذکر رالم عادل صاحب زه خو د ذکر رالم چې ماوي مې په مخامخ باندې خبرې وکړو ځکه ستاسو هم دی وکوي ستاسو هم کنفیوژن و او په ادب او اخلاقو کې ځکه تربورانه مو مونږ چرسدوالو تاسو د مرتانې تر زمونو بالکل نو سیاسي فکر به مونږ جلا بلرو هیڅ پروا نشته خو احترام به په منځ کې خامخا ساتو دغه شی زما د خپل سپورټرانو تم دی او که تاسو د خپل لکانو ته وي چې سوال ګوره یو سړی پړکا بیا وته لکه اخلاقو دایره کې وته خبر او کا دغه او کا یو سړی سره باس او کا که غلطی اصلاح او کا او که اصلاح نشه کولې نه بس خاموش کینا بل سړی نه ول جواب وګوره دا او کا تاسو دا خبرې دی په دې باندې زه د خو دغه چیټ جی پی ټی دی کني هغه تاسو هغه ورځ خبره کړې و چودري رحمت علي هغه پس زلړم ما ګوګل چک کو اگر دغه مې وکتل چې کم دغه خو بیا را ترورو مې زما رورم دغه استاد پاتې شوی دی هغه ته مې وی هغه ماته وی چې دا کتاب نه دی دا یو دغه دی پمفلټ دی او دا څوک هم د چا په ځای بل څوک هم لیکلی شي دا ضروري نه چې هغه لیکلی او دا د یو سنټنس یا د یو لکه یو سړی یو کارنامه کړي د هغې دپاره لیکلی شي نه نو عادل صاحب یو کار وکړئ که نه د رور دا خبره ستاسو د رورجان دا خبره غلطه ده ځکه دا د پاکستان نیشنل ارکایو کې پرته ده پاکستان چې کوم قومي ارکایوز دي نو زه به دله نمبر درکم د پاکستان نیشنل لایبرري هغې ته به کال وکړې هغې به تا ته سرټیفاید ډاکومنټس رولیکي چې او دا چودري رحمت علي لیکلو موږ سره دا پروف ثبوتونه هر څه ریکارډ پراته دي نو دا خبرې زه چې کومې خبرې په ټیک ټاک کوم دلته ټول ریسرچران ناست دي